دا د جلال آباد ښار دی او د جلال آباد ښار اړوند بارګینونه دي او بالخصوص دا د سامانالات د فرزاجات د باندې مستریان پوهیږي د غویرنکاران په دې پوهیږي بل د افغانستان خلک دې سره اشنا دي دا د افغانستان ورلډ دی دغه برقي موټرو سیزن اوس ډېر ښه شوی دی چونکې دغه د امریکې نه کله راغله نو د جاپاني موټرو بازار یې ورسره لږ موټر انځور په دې لاندې هغې کې راته ښکاري ویې ګوري په سکرین باندې دغه موټر راته حاجي صاحب اخیستی دی او تقریبا 2 میاشتې موږ ورته انتظار کړی دی اوس به رارسېږي د خیر سره اسلام قلعه ته پی ایچ وي نومیږي چې هغه د برق نه هم چارج اخلي 130 کیلومتره په برق باندې ځي چې په 220 برق یې چارج کړي نو تقریبا داسې ونیسه چې 130 کیلومتره ځي همدغه یو سیستم په دې ټولو کې راځي پی معنا فارک آر معنا ریوس ډي معنا مخکې مطلب چې څومره ځي دا په لکه 500 لکسس کې د شاته خپل سکرینونه دي د کمپنۍ او دلته دا څه شی بس دا نو د شاته سیټونه یخی ګرمۍ اول ټاپ رنګ چې دی سپین دی بیا دویم قدم کې تور بلک هغه په غټو موټرو کې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو دا د جلال آباد ښار دی او د جلال آباد ښار اړوند بارګینونه دي دا هغه بارګینونه دي چې زموږ استاد صاحب غوندې خلک ورته راځي او دلته موټر یې اخلي فیلډر وي کوای بل څه وي هر څه دلته ښه پریمانه پیدا کېږي زه نن راغلی یم د دې ځي د موټرونو قیمتونه راخلم د دې ځي موټرونه ته ښیم نوي نرخونه او نوي ماډل چې کومې موټرې راغلي دي د هغو په اړوند درسره غږېږم دا کوم ځای کې چې زه روان یم یا ولاړ یم دا نوی اخلاص موټر پلورنځی په جلال آباد ښار کې یو مشهوره موټر پلورنځی دی او رنګارنګ موټرې پکې ولاړې دي داسې موټرې چې 50,000 شپېته قیمت دی او داسې موټرې چې $1,500 قیمت هم لري راځئ ټول درته ښایو نرخونو باندې سره غږېږو نوي هغه ماډل چې په وروستیو کې زموږ هیواد ته راغلي دي او دلته یې ډېر روش پیدا کړی دی یا ډېر داسې ځوانان یې خوښوي په هغو موټرو هم غږېږو یو د هغو موټرو نه ایکوا ده چې زما خپل هم ډېره خوښېږي یو ډېره خوندوره مزل کوي د هغو په نرخونو هم غږېږو خارجه لاس داخله لاس مکتوب پلیټ او یو کیلي هغه ټول نرخونه راخلو حاجي صاحب اجازه ده السلام علیکم حاجي صاحب خاص دی خیرت دی ژوند چارې ښې دي ډېره مننه حاجي صاحب زه خو دې پېژنم خو خپله ځان خپل راته معرفي کړه چې نور لیدونکي دې مو پېژني زما نوم حاجي صاحب فرهاد مومند دی او د کونړ ولایت او فیلي ننګرهار درېیمې ناحیې اوسېدونکی یم درېیمې ناحیې او دغه بارګین مربوط به ستاسې یو د حاجي صاحب احسان الله زما اوښی دی هغه مشر دی چون بیا حاجي صاحب فرهاد مومند دم غړې ته مسؤل یې نو زه مسؤل یم او دم غړې ته مسؤل یې څه حالت دی حاجي صاحب ژوند چارې څنګه روانې شکر الحمدلله موټرې څنګه دي موټرې بس موټرې خو انشاءالله دغه برقي موټرو سیزن اوس ډېر ښه شوی دی چونکې دغه د امریکې نه کله راغله نو د جاپاني موټرو بازار یې ورسره لږ دغه کمزوری کړی دی خو مګر افغانستان لاس موټر چې په بیه باندې وشي دغه د کابل د رفت آمد دپاره هم چې دی دا زموږ خپل لاس ډېر ښه دی بالکل په دغه کې اقوا پخوا نه وي دا پریسې نه وي اوس فعلي د افغانستان لاس کې اقواوې هم راغلي پریسې هم راغللې او په دې کې سیټي 200 یو رقم لکسس دي افغانستان لاس دروبداره دا ډېرې ښې موټرې دي په افغانستان لاس کې هایبریډ دي د تیلو خرچه ډېره کمه ده بالکل حاجي صاحب نن سبا دغه لکه څنګه چې تا په خپلو خبرو کې مې یادونه وکړله چې د ایکوا موټرو پریس موټرو همدارنګه د نورو موټرو نومونه دې واغېستل دا ځوانان یې ډېر خوښوي خو دا دې راته نه ویل چې ځوانان نن سبا په ایکوا کې کوم رنګ ډېر خوښوي مثلا دا اوس سور رنګ دی دا سور رنګ دی او دا یې ورپسې اسماني ورته وایي که هر بلا ورته وایي ما ته سم نوم نه دی یاد اسماني نه هم تیز دی او د هغه نه هم پسې تیز دی دا بیخي شوق دی ورپسې مالټۍ یا نارنجي رنګ نارنجي مالټۍ رنګ او یو سپین دی خو ټاپ رنګ د سپین رنګ په بازار کې ټاپ رنګ دی په هر موټر کې که هغه لکسس وي موږ سره که هغه لنکروزر وي اول ټاپ رنګ چې دی سپین دی بیا دویم قدم کې تور بلک هغه په غټو موټرو کې چې کوم موږ لنکروزر لکسس او فورنر خرڅو په دې کې بیا دویم رنګ تور دی خو بیا په وړو موټرو کې دویم رنګ سلور چې موږ ورته نقرهیي وایو دغه سلور رنګ چې دی دا دویم رنګ دی دا پریس کې په ایکوا کې هم ځوانان یې خوښوي دویم رنګ هم دا دی لکه اول سپین رنګ دی
ورپسې بیا سلوري رنګ دی. نو نور بیا ډېر ځوانان د دغه ښایسته ښایسته رنګونو شوق هم ډېر کوي. حاجي صاحب یوه پوښتنه مې ذهن ته راځي او درنه کومه او چونکې ته خپله د کونړ مې دا د کونړ ځوانان شوخ رنګونه ډېر خوښوي. هلته ته وګوره ژیړ رنګونه یي، مالټهي رنګ یي، دغه موټرې همداسې ده. دا ولې ډېر د سور تاک چکر پکې ډېر زیات وي. زه خپله تللی وم یو قطار جوړ دی ټول همدغه رنګینه موټرې ما دې کې سپین رنګ بیخي شته دی نه. کونړي رښتیا هم ډېر خوښوي. سور تاک چکر یې وایي. پخوا خو هغې ساحو ته داسې ډېر خلک تللی نه شو. الحمدلله اوس خو امنیت دی، بلکل ځوانان هر د غره نقطې ته هم ځي. نو په دغه وجه باندې دا رنګینه رنګونه زموږ کونړي ډېر خوښوي. ځوانان په زمن کې د کور خپل شخصي د کم چا چې موټر ضرورت د کور انتخاب اول سپین، دویم سلوري دا په وړو موټرو کې. په غټو کې دویم رنګ ټاپ چې دی تور دی. حاجي صاحب دغه موټر باندې لګېږو دا خو پریس دی که نه؟ پریس دی، افغانستان لاس دی. افغانستان لاس دی. څو ماډل دی حاجي صاحب دا به یا 2010 یا 11 ماډل که نه؟ دلته به یي چې ده دلته به وګورو په دې دغه کې وګوره دې کې شته دی دغلته. دا 2012 ماډل دی. 2012 میاشتې و ځکه امریکایي دلته چیسه ښه دلته دی. خو دا تور لیبل وګوره. دا او 12 د دویمې میاشتې پاس هغه لیبل ته وګوره. دا دی او دا دی 12 د دویمې میاشتې. دا 12 ماډل دی. 12 ماډل د دویمې میاشتې. ښه حاجي صاحب د دې قیمت به نن سبا څو وي؟ چونکې هغه قیمت به درته معلوم نه وي ځکه دا به د کوم بل ملګري ته ولاړ. نه قیمتونه راته معلوم دي الحمدلله. زه خو دغه 20 کالونه د موټرو کاروبار کاغذ ما ډیلران هم واخلي د هر نقطې موټر چې چا دلته درولې که زه پې پوه یم نه یم شیشه کې هم لیکلي نه وي د هغې موټر ما ته قیمت ښکاري. قیمت معلومېږي ځکه په بازار کې ماحول سره بلد یو. ماحول سره بلد دغه موټر به اوس دا نقرې رنګونه 6,500 فروشات دي او مکتوب کې که نه په پلیټ کې؟ مکتوب کې زموږ ټول موټرې په مکتوب کې دي. دغه یې خو ما ولیدله په هغې کې وه پلیټ کې ده. دا په پلیټ کې منفي 6 ده او دی په تېر محصول کې م راوستې چون چې زموږ حاجي صاحب سانالله زموږ د بارګن مشر دی هغه پکې کور طرف ته آمد کوي. اوس یې لږ نرخ ښه شوی دی کنې په دغه رقم چې نوی موټر اخلي هم 2000 روپۍ نرخونه دي. اوس به دا موټر په څو شي همدغسې دا موټر شد درته 5,500 روپۍ کېږي. شد 5,500 باید او سره د منفي 6 پلیټ لکه 2012 ده سندروف لري فنګر سټارټ ده او د منفي 6 پلیټ سره په 5,500 روپۍ کېږي. $5,500 بالکل. په دې کې بیا سپین رنګونو کې بعضې موټر موږ لرو چې تر 8,000 روپۍ پورې چې هغه ټپ لري آپشن یې پورته وي. اوس دا موټر دی دا اسماني دې کې سندروف نشته. دا اسماني رنګونه چې دي په دې کې چې سندروف راشي موټر یو $1,000 قیمت جګوي. چې سندروفداري تر 9.5 پورې نرخونه دي چې د دې یو جوړه موټر موږ سره دلته بل هم اسماني رنګ کې ولاړ دی هغه 9.5 پورې کېږي مکتوب کې. دا موټر کېدی شي د 9 یو 200 ښکته وشي یعنې 6,800 دا ماډل 2014 دی. 2014 ماډل دی. افغانستان لاس امریکایي 15 14 دا فکر کوم په یو اگر راځي که نه شیپ کې راځي که نه یو د 2014 پورې یو شیپ دی 14 نه پورته تر 14 پورې یو شیپ دی بیا 17 بیا شیپ چینج بالکل. حاجي یو څه موده مخکې دلته راغلی وم یو پریس ولاړو 20 ماډل فکر کوم که 21 ماډل بالکل هغه خرڅ شوی دی که څنګه؟ پیچوي هغه پیچوي نومیږي چې هغه د برق نه هم چارج اخلي. 130 کیلومتره په برق باندې هم ځي چې په 220 برق یې چارج کړي نو تقریبا داسې ونیسه چې 130 کیلومتره ځي. هغه پیچوي دي یعنې د کابله دی اړی نو اړی دی. آفرین ولا هغه موټر موږ چېرته زموږ داسې زمینه برابره شي لکه د خارج غوندې که نه او هغه خارج کې چې کوم د برق چارجر اوس ماشینونه یې خوستل شوي دي نو بیا نو چې څومره کیلومترونه مزل ته په هغې موټرو کولی شي هغه کېږي. ښه حاجي صاحب که ستا خوښه یي دغه زما ملګري اشاره کوي وایي دغه هایلکس زما ډېر خوښ شو خوا ته ورځو. هایلکس 2013 ماډل د کمپنۍ اتومات سور سیټ بورډ ده. اسماعیله دروازې خلاصې که او زه خپل هم شوقي یم د دې ما سره تقریبا تر 2023 4 25 پورې یو 15 دانې ما خپله وارد کړې وي. دا موټر دی تایلنډي خو د خلیج اماراتو دپاره جوړیږي. او رفتار یې حاجي صاحب د دې اوس څنګه یي بیا ښه ډېر ښکلی یعنې که زه درته ووایم چې د 2015 پورې په هغه شیپ کې راغلي دي بیا د 15 نه پورته 14 نه تر 2015 او اوس 16 چې به هم راځي دا شیپونه چې دي دا د لکسس غوندې پاسته دي. لکسس غوندې پاسته هو لکه سواري ډېره ښکلې ده او دا خو د غرونو دپاره هم ښه جوړ دي که نه؟ ډېر کومک دي. کومک بټن دی پیول چې کومې نقطې ته خیجي دا د خیجي د نورستان چکر باندې والی شي که نه شي؟ والنه غټ اختر که راغی یو موټر بیا پیدا کوی شي چکر پکې و. بالکل همدغه زما خپل شخصي موټر دی چې کور ته پکې رفت آمد کوم دا د سر نظر الله دې ونه اچوي. الله تعالی دې چې یو
50 دانې درکړي چې موږ پکې یو ویسو معلوم هم درته نه شي چې دی یو غړی دی انشاءالله هر وخت چې د نورستان دغه دی په غټ موټرو کې به ځو. الله دې ونازوي. کوردوران یو ځل تللی یم هغه هم د یو موسسې له لورې تللی وم، په غټو موټرو کې تللی وم، هغه زروي موټرو کې مونږ تللي وو. نو هغه لږ شان د یو رسمي سفر په هغه تللي وو. حاجي صاحب په دغه بارګین کې تر ټولو قیمتي موټر دی کوم یو دی؟ تر ټولو قیمتي موټر زموږ 570 ورته په فارسي کې وي، 570 لکسس ته ورځو. نو چې هغه زعفراني سټو کې کلین ټیټل امریکایي موټر دی چې قیمتونه خو د بازار 15 یا 4 یا 4 نو موږ په خپله چې امریکې نه وارد کړی دی د 70 نه نرخ لږ ښکته دی. د 70 نه لږ ښکته دی یم تر 8 پورې اخري. د هغه ځوانانو دپاره چې د دې موټر شوق کوي بیا دې کې دا خپل شیپ کې راغلی دی جناب. دغه د 500 نه هغه صحیح هغه ورور شو. دا څه دی حاجي صاحب؟ دا فورونر دی، دا 2010 ماډل امریکایي 3 سیټه. 3 سیټه او 2010 یعنی 3 سیټه د سې دي، یعنی شاته ډاله کې دا سیټ لري. د فامیل د پاره چې د چا کور غټي هغه بیا دغه سي موټر خوخی چې دریم سیټ ولري. دریم سیټ ولري چې شاته خپل ماشومان. او درې قیمت یې سب سو پورا راځي. وسم یو خرڅ ک د دې جوړه په 1950 دا لسو هغه 11 ماډل تقریبا دا ډېر ښه موټر دی او ریټ یې مخه دی. فورونر خو بازار نن سبا ټاپ بازار د دې فورونر دی، ځکه هغه هر فامیل خوخی. هغه ته ویل چې 2 کم او 1 پورې کیږي کنه 8 پورې دا 1000 روپۍ کیږي. نو بس دا موټر کوي صحیح دی خو ډېر کم دی. موټرو موږ په جمعه کې 3 موټر فروشات لرو، هغه موږ په 6 میاشتو کې یو نه لرو. تر هغه ته ورشو لکشن درنو ملګرو په دغه بارګین کې تر ټولو قیمتي موټر چې بیا دی هغه دا دی. د دې قیمت هغه ښکته پورته په خپل ځای خو هغه شد ریټ چې دی وایي $58,000 یعنی امریکایي ډالر. حاجي صاحب خلاصولی شو؟ بالکل دا ریموټ به یې راوړي جناب. ریموټ به یې راوړي. نو درنو ملګرو وګورئ چې پیسې ولري او دغسې موټر در سره وي بیا نو نورستان چکر څه ته وایي؟ بس یو بدخشان خو پکې وه. بالکل حاجي صاحب کله پکې خپله ګرځېدلی و؟ دا تقریبا د 3 ورځې مخکې دې کې ګرځېدم. اوس مې ودرو چې کله مې هغه هایلکس ما اوس اخیستی د ځان. هغه دې په څو واخیسته؟ هغه دغه اخیستو ریټ درته ووایم اخیستې مې په 28,000 ده، خو اوس یې چې خرڅوم په 22,000 نهایي 1.5 کې ده. ځکه $28,000 چې به باندې حد اقل دومره خو به وګټي. هغې کې به د مصرف هم بیرته کړی. د مصرف مې نه دی کړی. هغه موټر د اندازه صفر راغلی دی چې 15,000 مایلج چلېدلی، ډېر نوی موټر دی. آفرین. او ډېر زیات نوی. او دا چې دی دا کلین ټیټر امریکایي دی به دا هم تقریبا داسې ونیسه چې 12,000 کیلومتره چلېدلی دی. کلي نشته دی؟ زه کلي به راوړي. نو درنو ملګرو دغه د موټر رنګ و روغن ته تاسې وګورئ، ښایست یې وګورئ. الله تعالی دې پیرزو کړي چې هر چا واغستو. ډېر ښایسته موټر هم دی او دننه به وګورو چې دننه څه شی دی. حاجي صاحب دا موټر څه شی دی؟ دا هم 500 لکسس دی، خو بیا دا 2009 ماډل دی جناب انجینر صاحب. دا خلاص شو. دا خلاص شو مجاهده خلاص شو. د دې ویډیو تر واخله دا زعفراني سیټونه ورته وایي. به دا پردم ترې لرې که چې ښه صحیح بیخي ترې رادې خوا که انجینر صاحب دا به ترې ستا وظیفه پای ته ورسېده. ته نو لاړ شه په مخه دې ښه مجاهده راشه موټر ملګرو ته وښیه. دې ته 2019 ماډل او لکسس موټر دی. دا 520 لکسس دی. په پښتو کې ورته 520 او په فارسي کې ورته 570 لکسس. د باندې بیا نو د اپشنو ختمه ده. اپشنو ختمه ده. ډاله برقي ریموټ بس خالي زور کوه دروازې خلاصېږي. شاته ډاله برقي ده انجینر صاحب به راوګرځېږي چې دا داسې وګوري بس خالي چې. او دا خو به زرعي نه وي که نه؟ نه دا ساده دی. ساده دی صرف شیشې د دغه ټول راغلی که بیخي بټن دغه ته ضرورت نشته. خپله ډاله برقي وایي دې ته. مجاهد راشه وګوره دې ته ډاله برقي وایي. دغه سیټونه هم چې شاته کم دریم سیټ لري دا په بټنو راښکته کېږي. په توکمو باندې په لک 15 په لکه جاپان چې کوم موټر جوړ کړي په 520 بیخي اپشن ختم کړی جناب انجینر صاحب. بیخي اپشن یې پې ختم کړی. هېڅ شي کمبود پاتې نه دی په 520 لکس. مجاهد ته لږ دې خواته راشه. دغه ته اوس درنو ملګرو ته یو هغه خیمه یو نظاره ورته خیمه. درنو ملګرو دغه هغه چې دی ډاله دا په بټنه ښکته کېږي او په بټنه باندې ریموټ باندې دې ته ډاله برقي وایي. او ډاله برقي چې بټنه ورته د ریموټ ونیسي جناب انجینر صاحب بس دغسې خپله ښکته شوه. خپله ښکته کېږي. اجازه نشته چې تور پسې ښکته شي او هغه موږ ډالو ته به چې زوره کړه زه وبه مو هغه ختم شوی دی. بس نو دغسې چې بېرته ونیسي ډاله هم دغسې خپله خلاصېږي. خپله خلاصېږي او دا د بیټرۍ په زور به خلاصېږي. بس بیټرۍ خو چالان منظم ټول سیستم د برقې فعال دی. د دې د شاته دریم سیټونه هم په توکمو ښکته کېږي. یو دغه یې راخلي. مجاهد ته راشه دلته راشه. مجاهد صاحب داسې چې راتاو شي د هغه طرف نه یا دې طرف نه ته راتاو شي چې د دې دا سیټونه چې دي په نورو موټرو کې هغه په دغه نه دي. لکه دغسې چې بټن ونیسي نو تقریبا دلته ورته ګورئ. دا په بټن باندې خلاصېږي. په بټن خلاصېږي په بټن ټولېږي. ماشاءالله ماشاءالله.
ستا خبره جاپان پې ور ختمه کړې ده بس په 500 لکسس کې د اپشن ختمه. حاجي صاحب دلته یو څه موږ نور ولیدل دا ټول اپشنونه چې هم سیټونه ګرمیږي هم دا څه دی دا په لکه 500 لکسس کې دا شاته خپل سکرینونه دي د کمپنۍ او دلته دا څه دی بس دا نو دا شاته سیټونه یخی ګرمۍ خپل اپشنونه اجازه نشته چې ډرایور ته توی چې کته کو سیټونه په بټنو باندې مخ کې روسته لکه په بعضو موټرو کې دا ورسي سیټونه مخ کې کیږي او شاته کیږي نه په دې کې دا مخ شاتنی سیټونه هم چې دی خپل د مساج سیستم او مثال مخ کې روسته او کم اپشنونه چې دي یعنی سیټ یخیږي ګرمیږي ټول سیټونه د یخ اپشن په نورو موټرو کې نشته 500 لکس بالکل بالکل ډیره مننه حاجي صاحب الله تعالی دې ته روزي کړي او الله تعالی دې زر خرڅ کړي ستا خبره چې شپږ میاشتو کې بمدا نه خرڅ شوی همداسې ده خو لکه مثال دا خپل شوقیان لري دا لکسس چې د فورنر عام شه د کورونو دپاره چې یعنی موږ اوس هم یو خرڅ که په دغه ځای باندې ولاړو دا عام خرڅېږي فورنر یې هغه عام شی دی او لکسس داسې ده چې به د دې شوقي راغی نو بیا هغه بل موټر نه اخلي بالکل حاجي صاحب دا خبرې خو مو کړلې یو خبره چې زما ذهن کې ګرځي مثلا دا موټر ته ما ته راکړو ویې مې وړلو هلته یو فرق پکې راغی د دوی به لیکل ستاسې څنګه ورسره خبره کوئ بیرته د راوړل کېږي نه راوړل کېږي دا څه حساب نو د لیکلو خو یې داسې دی چې که چېرته د دوی عوارض مشخص وي او ستا تر 3 ورځو پورې ټیم اوښتی نه نو تر 3 ورځو پورې د موږ د موټر درنه واپس بیرته اخلو هغه هم چې عوارض په دې کې ته معلوم کړي چې موږ تا ته کوم شی ویلی او هغه کې فرق راغلی که موږ تا ته ویلي چې دا یو بال ټکر لري نورې د هر شي موږ ذمواري نو بیا موږ ذمواري او دا چې ته په کور ته تللی او ته مثال لکسس اخیستی او کور کې تا ته ووایي چې تا فورنر ولې نه اخیستو لکسس ته ولې اخیستو په دغه خوښه بیل شی ده خوښه بیل شی ده اوس مثلا یو موټر دی ما هغسې چتکټی دی هغه نیمروز کټ هم راغلی دی هغه واپس کیږي هغه کې که وخت ډېر وتی وخت هم ډېر وتی موږ یې واپس کوو ځکه موږ پې پوه شوي که نه اوسو که نه نو په هغه موټر باندې موږ پوه شوي نه یو او تا ثبوت کړو چې یاره موږ په چتکټ درکړی دی او د دې مثال یا آف کټ دی مخې ته یا شاته مثال یو کناټی کټ دی نو په دغه وجه باندې بیا موږ پې مخکې نه پوه نه وو موږ یې ستا نه واپس کوو که هغه باندې 10مه ورځ مې 15مه مې ځکه موږ ته ښکاري چې یو کال وتی بیا نو چې کال وتلی بیا په کال کې خو یو موټر تم اکسیډنټ کولی شي بیا دا کار کولی شي خو دا خو معلومه ده چې اکسیډنټ بیل شی دی مکمل داسې کټ کول د یو سر نه بل سره پورې په ضرب د 10 ورځو کې یو موټر زه تا ته په ورکشاپ کې جوړوم بل شاته ځای ورته بل به ورته اچوي خو هغه د کال په اصولو هغه سره موږ رعایت کوو که موږ پوه شو چې په هغې مسلمان کې دا کار نشته دی او هغه وخت نه همداسې راپاتې دی رعایت یې دا دی چې هغه موټر موجوده بیه کېږي که $500 تاوان یو 200 یې موږ ورکوو یو 300 په هغه راځي او دلته اتحادیه موجوده ده اتحادیه بالکل زموږ برحاله موجوده ده چې حاجي صاحب جنت ګل د اتحادیې مشر دی او جناب حاجي صاحب احسان الله چې زما د بارګین شراکتي دی معاون دی لکه ټوله اتحادیه برحاله په اماراتو سره خو د هغو انشاءالله چې د کارونه اتحادیې ډېر ښه شوي او اتحادیه هم مجهزه ده او مشران هم پکې مجهز هم داسې ښه برحاله ناست ډېره مننه حاجي صاحب الله دې ونازوه وروستۍ پوښتنه نه کومه د هغه نه وروسته بیا بله خبره در کوم فارغ وخت کې څه شی کوې فارغ وخت کې بس کله کله یو کتاب را سره دی که زه درته اوس ووایم نو هغه لولم او باقي نور جیم خو نه کوې جیم کومه جیم اصلي هدف مې دغه اصلي هدف دی چې دلته په صحت ماشاءالله ډېر برابر او د اندامونه ډېر ښایسته دي که نه ځکه مې ویلي فارغ وخت مې بالکل ماښام مونځ چې وکړمه ماښام مانځه نه بعد تر 8 بجو پورې 2 ساعته مې جیم ته ورکړی چې زه ورزش کوم ورزش کوې او بالکل او صحت دې ورسره څنګه یاره ماشاءالله نو که زه درته ووایم چې لکه څنګه چې خلک وایي چې لمونځ د دین ستنه ده نو په دغه حساب باندې زه دا ورزش هم د صحت ستنه ده بالکل چې ده چې ورزش کې استواره به کاروبار ته به هم پټیم مونځ او دس ته به هم پټیم بس هر شي ته به ښه مجهز جوړي برابر صحت به دې برابر ډېره مننه حاجي صاحب هغه خبره چې ستا په زړه کې پاتې او ما پوښتلی نه او غواړې چې خپلو هېوادوالو سره شریک کړي هغه به څه وي بس هېوادوالو ته خو موږ نورې پوښتنې نه لرو خو بس دا ورته وایو چې بس راشي او ښایسته ښایسته موټر زموږ په نوي خلاص بارګین کې دي او خریداري وکړي او موټر یې واخلي ارزان یې ورکوې بیا ولې نه بالکل صحیح شو ستا دپاره ورته داسې ونیسه په هر موټر کې چې غټ موټر وي $10 تخفیف او چې وړوکی موټر یې $500 تخفیف مجھے دا مخکینۍ خبر را یاده شو هغه بل ملګري ته ما ویل وایي دا په $100 ګټې ته اخلم که نه ما چې موټر ورنه کړو ما وایي دا $100 ته هغه څو اصلګون مې راوباسه وایي موټر وړه بېرته زه یم چې هغه زرګون چې هغه ته مراد کې موږ ترې راکړه هغه سره بیخي سره مراد کوم مراد دې کوو چې کله موټر خرڅ شي ستا کوو تخفیف کوو خامخا ډېره مننه حاجي صاحب شوخي مې سره وکړله ګپ مې سره ولګوو ستا دغه څېره ډېره خندرویه وه خوند یې راکړو نو په همدې اساس زه سره وغږېدلم په راتګ باندې الله تعالی دې ونازوه کور دې ودان تاسو هم ژوندي لري راته چې دغسې برنامې جوړوئ او زمونږ هغه خلک چې بعضې اکثره بارګینو ته هم وخت نه لري چې راشي نو په دغه ستاسو د برنامو د طریقه موټر ګوري او بیا موږ ته راځي نو دا ډېر یو ښه اقدام دی ډېره زیاته مننه حاجي صاحب الله دې ونازوه کور دې ودان
درنو ملګرو حاجي صاحب فرهاد مومن هغه څوک چې د دې د میک به نه واخلم د دې بارګین دوهم مسؤل دی اول مسؤل یې حاجي صاحب احسان الله نو راشئ دغه بارګین یو ځل بیا وګورئ ننداره یې کړئ منفي 6 پلیټ هم لګېدلی دی یو ځای کې مجاهد چې زما ډېر خوښېږي منفي 7 هم چې راسي دونه به مې نه خوښېږي مجاهد دا څومره جالبه پلیټ دی دې غاړه غاړه 15 منځ کې ټول 4 ښایسته پلیټ نه دی په دې پلیټ نه اخلو مجاهده خو ډېر ګران یې ویلې که نه 6500 روپۍ منفي 6 هم دی که نه ګران خو یې نه دی ویلې که رښتیا راباندې ځکه اکوا ده او افغانستان لاس دی کاغذونه پاک دي ټکر نه لري او رنګ کې هم ښه روغه جوړه ده نو 5,500 روپۍ خو باید ورکړي انسان ډېره مننه درنو ملګرو چې راسره راځي مخکې ورځو نور بارګینونه هم درته ښایو او دغه نرخونه او نوې ماډلې موټرې تر تاسې رسوو دا ځل درته موټرې ښایو نوي نرخونه او نوې ماډلې موټرې د کابل مکتوب او یا هم منفي 6 پلیټ یو یا خارجه لاس هغه موټرې چې خارجه لاس دي او موقت پلیټونه ورته ورکول کېږي د هغو په نرخونو باندې د هغو په ماډلونو باندې غږیږو د دې ترڅنګ په هغه موټرو باندې هم غږیږو چې نن سبا په افغانستان کې او په ځانګړې توګه په ننګرهار کې ډېر مروجې دي یعنې ډېر ځوانان یې خوښوي راځئ دا بارګین درته اول ښیم دا حارث سهیل بارګین دی کوم چې په جلال آباد کې په بارګینو کې موقعیت لري نو کله چې راځئ دغه ځای دی بیا داسې موټرې تاسې هم وګورئ خو راځئ له مشر سره یې غږیږو هی صاحب السلام علیکم السلام علیکم هی صاحب محترم خاص دی خیرت دی جوړي تکړی السلام علیکم ورور خاص دی حاجي صاحب دغه موټر لږ ښه دی همدې خوا کې به ودرېږو د خدای پاک یې سیوری په موږ هم وکړي لیدې نه دا ښه دی دا ښه دی دا څه وی نه ماشاءالله بیا ښه موټر دی منفي 6 پلیټ ورته لګېدلی دی منفي 6 پلیټ دی دا زما د دې نه مخکې په هغه سترګه لګېږي ځکه د دې پلیټو زور ماته معلوم دی کله چې موقت پلیټ ما سره و چې کله به کمیسون راووتلو لرې نه به مې ورته کتل چې کمیسون به و قلارې به ودرېدم یا به بېرته تاو شولم که نه بیا یو وخت کې ما کورولا واخیسته هغه نه پوهېږم چې څه شی و منفي کې څه شی و چې منفي 2 منفي 3 وه نو هغه ډېر خوند کولو بس دې نه چې کوم ځای ته تلې ځه هېڅ خبره نه وه پکې نو په دې خاطر باندې دغه منفي 6 پلیټ ډېر ښه دی هی صاحب څنګه یې جوړ ژوند چارې ښې دي خیر خاص دی راغلی یې د خیره الحمدلله دوبۍ نه راغلی او راغلی بس تاسو ته مرکلی او بخیر رالی الله دې ونازوه کور دې ودان لومړی خو د دې مننه کومه چې وخت دې راکړ ځکه ته ډېر مصروفه یې همدا اوس هم فکر کوم دا موټر نوی راغلی و که نه د دې په حساب باندې لګیا وې چې دا حساب موټر دې هغه کوو دلته دې سمبالولو څنګه دي د موټرو نرخونه نن سبا څنګه دي د اخیستلو دي که نه دي ولا شته دی نو موټر داسې یو شی دی چې دا سړی خپل لیمټ ته ګوري اندازې ته ګوري څومره سرمایه لري هماغې اندازه باندې موټر یې موږ سره شته الحمدلله که هغه جیګ موټر خوښوي جیګ ماډل خوښوي قیمته موټر خوښوي که هغه د کم پیسو موټر خوښوي کم مقدار والا هغه ژوند چارې پرې سمبالیږي انشاءالله هغه ټول رقم موټرونه شته موږ سره چې هغه کار پرې کېږي بلکل حاجي صاحب کله چې دې نه ته دوبۍ ته ځې او دوبۍ نه بیا نورو هېوادونو ته ورځې تر څو موټرې واخلې که نه ستا ذهن کې څه چې د جلال آباد خلک دغه موټرې خوښوي باید دا ډېرې موټرې واخلم هغه موټر ستا په ذهن کم یو دی چې د دې چې ځوانان ډېر خوښوي اصل کې داسې موږ خو زیات وخت په هغه موټرو فوکس کوو چې دلته په افغانستان کې مروجي یو دلته مهمه خبره دا ده چې د هغې هغه فرزجات پیدا شي سامان آلات سپیر پارټې پیدا شي نو هغه موټر به دلته د هغوی هغه ډیمانډ زیات وي خلک یې ډېر غواړي نو په دې خاطر موږ داسې کوشش کوو چې هغه موټرې واخلو چې د افغانانو خوښ وي او په افغانستان کې کامیاب وي اصلي مسله دا ده او دلته مستریان او ویرینګکاران او دغه سپیر پارټ او فرزجات ټول موجود دي او د خلک ورسره اشنایي نو د هغې موټرو باندې موږ فوکس کوو د هر هېواد دپاره خپل موټر یي څوک عوام یو رقم موټر خوښوي څوک بل رقم خوښوي موږ چې بیا د افغانستان خلک کوم موټر خوښوي نو زیات فوکس هم په هغې هغه موټرې اخلو راوړو افغانستان ته هغه به تا ته معلوم وي نو او بلکل هغې کې خو موږ دغه نوم یې راته نشي اخیستی
نو دې کې دغه کورلاګانې دي چې دلته افغانستان کې ورته خلک ټوډیانې وایي 2015 نه پورته ځکه چې 15 نه ښکته محصول افغانستان کې بند دی د 15 نه ښکته موټر نشي راتلی هغې ګمرکاتو کې نه محصول کوي نه 15 نه بره 15 شپږ اووه دغه کورلاګانې خلک ډېر خوښوي دغه نوی هایبریډ سیسټم چې راغلی دی دغه اکواګانې یا پریسي ورته ویل کېږي دغه ډېر خلک خوښوي یو ساده دغه پریس دي دا خلک خوښوي یو پکې پریسوي دي نو دغه فیلډر ته ورته موټرې دي دغه د هایبریډ سیسټم چې دی نو دوی سره دغه مصارف راکمیږي چون زموږ او ستاسو افغانان لږ اقتصادي مشکلات ډېر لري او دغه چې دی د پریس د کوم چې د هایبریډ سیسټم لري د دوی مصارف ډېر کم دي نو اوس په افغانستان کې نو زیات رواج د دغه ګاډو ډېر زیات دی علي صاحب دغه تا چې د اکوا یاده کړله که اکوا 2015 ماډل وي او خارجه لاس وي په څو دی او که چېرته داخله لاس بیا په څو کېږي طبیعي خبره ده چې تفاوت به ولري ځینې موټرې به یو څه جګې وي ځینې به ټیټې وي هغه نه په مجموعي توګه که راته وغږېږي چې فرق یې څومره راځي د پاکستان لاس ته که موږ وګورو یا د خلاص موټر ورته موږ ویلی شو که نه نو دغه موټرې چې دي د دوی تقریبا د 3000 نه شروع کېږي تر 4000 پورې د دوی ګاډو اندازې دي قیمتونه دي پیدا کېږي پکې هغه د موټرو آپشن دي رنګونه دي ماډل دي نو هغې کې چې کوم هغه آپشن راځي هغه شیان ډېر مهم دي او د افغانستان لاس چې کوم دي د افغانستان خپل لاس چې دي دې کې تقریبا د 50000 نه شروع کېږي په دغه اکوا یا پریسي چې ورته ویل کېږي دې کې تقریبا د 8500 پورې شته دی د 500 نه نیولې تر 8500 پورې دې کې هم رنګونه دي آپشن دي لکه سندروپ پکې راځي هغه په فنګر سټارټ ورته ویل کېږي ویل پکې راځي لیدر سیټ راځي نو دغه آپشنو باندې ګاډی قیمته کېږي او ماډلو باندې او رنګونو باندې او ارزانه کېږي دغه آپشنو نن سبا یې ټاپ رنګونه د اکوا کوم یو دي ټاپ رنګونه یا پریسي یا اکوا دې کې ټاپ رنګ چې دی سپین دی خلک هغه ډېر خوښوي ورسره څنګ کې سیلور خوښوي همدارنګې تور خوښوي نو دا نور رنګونه بیا داسې نارنجي څنګه دی نارنجي او دا نور رنګونه چې دي دا داسې اقتصادي خلکو دپاره دي چې د هغوی هغه ژوند پرې رواني او دغه سپین رنګونه او د آپشنو والا دا داسې شوقین خلک خوښوي او مطلب موټر هماغه یو موټر دی یو انجن یو بیټري یو ګیر یو کوالټي یو شي پکې فرق نه صرف دا یو اضافه یو آپشن یې پکې په دې په خاطر خلک دغه خوښوي که نه نور موټر کې څه فرق نه وي او حاجي صاحب ملګرو ته به یو پټه خبره وکړم که ستا خوښ زما موټر چېرته ورسېده انشاءالله ستا موټر به خالي پوره د اسلام قلعه ته راواوړي او چې څنګه راواوښتو کارونه به انشاءالله زر راخلاص کړو او تعرفه به تاویلي به وکړو او چې کله ریډي شو نو دې ځای نه به تا حرکت وکړې څو خپرونې به هم جوړې کړې او له خیره سره هرات او قندار په لاره باندې او خپل موټر کې به کښېنې او راځي به په خیر سره او دا تا ما ته سور رنګ ولې انتخاب کړی دی ولې بل رنګ دی ته نه اغوستو نو چې سور رنګ تا باندې خرڅ نکړو ته وانخلې بلې په چا خرڅ کړو همدا تاسو غوندې خلک چې رواج کي د سور رنګ سره خلک دومره دغه نه کوي چې دا تا وګرځو بل سړی هم ګرځوي بل سړی هم ګرځوي نو سور رنګ کې خو څه خبره نشته سور رنګ خو نن سبا یو ښه رنګ دی شوخ رنګ دی شوخ رنګ دی او ته ځوان یې نو سپین ږیری خو نه یې چې استاد دغه خبره ما هم کوله چې موږ سره ښایي دا موټر بلکل ته خو ځوان یې چې هغه ځوانانو رنګ دی او بس تا سره ګرځي ځوانان اوس خو اخرو مجاهده او هلته ګوره نه دا خو ځوان دی نه دا خو سپین ږیری نه دی هلک دی دا خو ماشاءالله ودې کته هغه د سور رنګ مارکیټینګ په ما کې یو هره خپرونه کې به راوړو د خیره سره درنو ملګرو موټر انځور په دې لاندې هغې کې راته ښکاري ویې ګورې په سکرین باندې دغه موټر راته حاجي صاحب اخیستی دی او تقریبا 2 میاشتې موږ ورته انتظار کړی دی اوس به رارسېږي د خیره سره اسلام قلعه ته او منفي 6 پلیټ به ورته لګو که نه حاجي صاحب منفي 6 وکړو دا نوی شروع کېده کېدای شي منفي 8 ورته ولګوي اوهو نو بیا به دې کاله اسنادو نه خلاصې که ترافیک دې لیدل داسې به ورته نه ګوري بس سیده به د خپل لارې ته ګوري او پرې ورځې به له خیره سره سلام به درته چې او سیده به تېرېږي انشاءالله آفرین آفرین کورې ودان د ترافیکو اکثره وخت کې زموږ ډېر قدر هم کوي ډېر احترام هم راته کوي کله چې پلیټ هغې ما ته وایي چې وروره حق خدا دی چې موټر دلته ودرې خدا چې ته وطن ته خدمت کې کار کې نو نن درته چانس درکوو بله ورځ دا مه کوه زه ورته وایم صحیح دی بله ورځ هماغه موټر بیا راسره نو وطن دی دا شیان پکې راځي که نه اوس تر څو چې دا نوې کومه حتما 15 ورځې پکې راځي په دې خاطر باندې نو هغوی راسره ډېره ګزاره کوي حاجي صاحب دغه موټر زما له خوښ هم دی لږ به پکې ور پورته به شو صحیح دی چکر نه و سړی ته دې مصارف څوک پوره کوي دا څومره ښایسته موټر دی حاجي صاحب ته راشه که نه دا کوم یو دی دا دې ته وایي لینډ کروزر وي اکسار وی اکسار لینډ کروزر دا 15 ماډل دی خو شي پې مخکې او دننه وروسته دا موږ 2015 جوړ کړی دی 2015 دا په دوبۍ کې جوړ کړی دی هغه ځای نه م راوړی دا شي په ورته مکمل چینج کړی دی مخکې او وروسته
ایسه ستا په بسته بارګین کې به چې دا تقریبا 100 په شاوخوا کې موټرې ولاړې دي تر ټولو قیمتي موټر به همدا وي بالکل او دا په ټولو کې قیمتي موټر دی موږ سره ویکس آر وایي د 2015 کپنۍ خپل شیپ دی او موږ خپله شیپ یې چینج کړی دی 2015 ته تللی دی نو بارګین کې دا قیمتي موټر دی او دا په څو دی اوس نن سبا نو دا انشاءالله کېږي تا ته خو ارزانه کېږي خو نور کسټمر ته به لږ ګران کېږي ها زما خاطر پکې شته دی نو ستا خاطر به دا چې نور کسټمر ته که په 40 کېدو نو ته ملګری تا ته به په 240 حساب کړو انشاءالله زه خوشحاله شوم مالې زه دا وایي چې 15 که نه او زه به ورته وایم چې عزیز صاحب بس 15 باندې زما شو چې کله دې په 40 خرڅ کړو بیا 15 روپۍ راولېږه ګټه به تا ته هغه بل دلته یو کس ناست و ښه نو ما ورته موټر وروستو ما ورته ویل دا خرڅومه ما ته په څو یې خرڅوې ما ورته هسې ویلې ما 2000 یا 2500 که نه 2500 مثال نیسه وایي وروره وایي زه دا موټر اخلم 100 روپو ته یعنې $100 ده که نه نو $100 ګټې ده که نه نو ما ته وایي په دونه یې راکړه ته ما ته نه کېږي هیڅ چې راوړم ما ته وایي سلګون خو راکړه که نه مالې ولې هغه 100 ګټې ته مې چې اخیسته موټر ته نه راکړې نو مجبور یې سلګون خو یې بېرته راکړې که نه نو زه یم چې سلګون به بیا رالېږي مجاهد ته راځه که نه حاجي صاحب دننه ورځو وایي دلته خو سکرینونه هم دي که نه حاجي صاحب بالکل دا سکرینونه د چا دي دا خو دې کې راځي ټول مکمل سکرین دی دا څه وی څومره ښایسته دی ماشاءالله مجاهد کیمره دې څه وایي ښه تاسې راشئ مجاهده راشه قسم کوم پوری چې دې موټر کې م چکر والی دی حاجي صاحب دا اوس څنګه چل دی دا اوس سټارټېږي څنګه په دې سترو برخو موږ ولاکه پوهېږو بسته به داسې وکړي چې بریک باندې به خپه کېږدي او دا بټنه به ووایي شی لکه سټارټ شو اوس حاجي صاحب دا خو ډېر لرې ده چوکۍ ډېره لرې ده دا بټن بغل ته بټن لري دی بغل ته دغلته دا لاندې دا راډ ګوري دا ونیسه داسې مخکې که راډ خو دلته نشته ګاډی دې لږ هم زخمي کړو که نه هغې طرف ته بټنه به وي بټنه ده زه نو اوس دغه بټنه به زه به سیسته کوئ زه مجاهده ته اوس ګوره ښه ته یو چې چلولی نه شي ته موټر واخله نور چلولی ما نه غواړه دغه انشاءالله دا ټول یو رقم وي همدغه یو سیستم په دې ټولو کې راځي پی معنا پارک آر معنا ریوس ډي معنا مخکې مطلب چې څومره ځې او دا ټول په دې ټولو موټرو کې همدا شی راځي او حاجي صاحب وبخښئ ستاسې خبره م قطع کوم د دې بیا مصارف څنګه دي مصارف مثلا ځي چې ته اوس کابله پورې ځي اوس که موږ ټوډي کې لاړ شو که نه 20 لیټره تیل خوري تګ و راتګ نو دا به څو خوري دا به 40 باندې ګزاره وکړي نو ټوډي 4 سلنډر ده صحیح ده هغه 20 خوري نه دا 8 سلنډ دی نو دا تقریبا داسې وي چې د 40 نه 15 پورې خوري 15 ته پورې ښه نو بیا خو ډېر ښه دی ځکه چې موټر دی نو چې په دې کې یو چکر وي هغه کې 10 چکر وي خوند زه هم د هغه نه دا ډېر لري او بل حاجي صاحب یو پټه خبره هم درته وکړم بس ښه دی چې راغلی اوس همداسې روان وم اوس مې دا ګړز ترېنه پورته کول ده حاجي صاحب د دې به بیا پورچې هم ډېرې ګرانې وي نو زموږ د اوسې نه پورته یې خبرې چې دی دا شیپ چې دی دا قیمته دی نو تقریبا د شیپ باندې موږ $8000 لګولي دي $8000 چې دا موږ د 15 نه 15 تاړولی دی نو دا مصرف غواړي او تا ویل چې $40,000 د دې قیمت دی او $40,000 دی $40,000 ارزښت هم لري حاجي صاحب نو کته کېږو هغه موټر به یو ملګرو ته ورته وښیو کور دې ودان څنګه چل دی ما خو ډېر لرې پرېښی دی لکه چې موټر بېرته یې ودرول او رښتیا ویل ته خو نور لګېده که نه ښه دی چې تا ته مې وکتل که نه نه شیشه کې مې کتل چې ورته نږدې شوی اوس د لږ خبرو بوخت یم حاجي صاحب دلته موټرې هم ولاړې دي ټوډي دغه ټوډي یو وخت کې ډېر دوران و که نه لکه اوس چې دا وي ایکس آر دي ویلې چې دي ویلې وي ایکس آر جي ایکس آر او دغه شی یو وخت کې دا شیان دومره مروج نه وو په افغانستان کې دې شیانو ښه نوم پیدا کړی و که نه ډېر ښه و اوس یې بازار ښه دی یو څه ګزاره کوي دا شی یاره اوس بازار هم د دغو ګاډو دی د ما چې مخکې تا ته ویل هایبریډ سیسټم دی اوس پریس او دا یکوا او دا شیانو بازار نیولی او بالخصوص دا د سامان آلات د فرزاجات د باندې مستریان پوهېږي د دغه ویرنګکاران په دې پوهېږي بل د افغانستان خلک دې سره اشنا دي دا د افغانستان وړ دی نو موږ چې کله ځو راوړو ګاډي دغه ګاډي ګورو همدا پریس ګورو نو اوس بازار زیاتره هم د دې ګاډو دی د فرونرو دی مثال دغه 2011 او تر 13 پورې دغه بل فرونر 2008 دا تور رنګ کې چې دی نو د دې بازار په افغانستان کې غټ ګاډو بازار د دغه دی او وړو ګاډو کې بیا دا کورلاګانې دي ته کورلا ویل کېږي خو دا زموږ خلک ورسره ټوډي ورته وایي که نه نو د دوی بازار ښه دی د 15 نه پورته 15 شپږ 7
او همداسې ایکواګانې 12 14 نه نیولې تر 18 پورې. اوس دغه یو ایکوا ولاړه دې خواته ورشو صاحب. او بالکل تر راځه دغه ایکوا خواته به ورشو. صاحب دا کوم موټر دا هم هایبریډ دی لکه چې دا خلاص موټر دی، دا هایبریډ دی، فیلډر دی ته ویل کیږي. ښه دا خلاص دی، د افغانستان خلاف لاس دی مطلب. دا بیا موقت پلیټ ومینو. دا پلیټ موقت دی. دغه 3 کاله اسناد ورکړي، اوس بیرته 2 کاله دپاره بیا تمدیدیږي، خو 2 کال نه وروسته بیا د دوی تمدیدل نشته دی. نور معلوم نشته چې کیږي معلوم نشته هغه دی دولت چې کار دی بیا. څه کیږي. صاحب دا اوس د افغانستان لاس دی او ایکوا ده هغه پریسی چې ورته ته وایي که نه، پریسی دی ته ویل او کیږي. موږ په ساده کلیوالي لهجه کې ورته ایکوا وایو. بالکل دا پاکستان یا دا د خلاصي موټر چې کوم راځي جاپان چې کوم جوړ کړي دي خپل ملک دپاره، هغې ته ایکوا لیکل کیږي شاته په دې ډاله باندې مارکه. او کله چې امریکې ته جوړوي هغې ته پریس سی لیکي. نور یو موټر دی، د یو شي کې هم فرق نشته دی، صرف همدغه مارکه نه ده، هغې ته امریکې ته لیکي پریس سی، او خپل ملک دپاره چې جوړوي کوم ګاډي هغې ته ایکوا لیکي. او دا مستقیما امریکا خپله جوړوي صاحب که نه د بل کوم ملک سره نه دا قرارداد؟ ټیوټا کمپني ده، دا جاپان جوړوي. جاپان جوړوي، دا ټیوټا امریکا ته جوړوي. امریکا ته جوړوي. بالکل. نو ټیوټا کمپني ته چې کوم ملک فرمایش ورکړي همغې مقدار همغسې ګاډي ورته جوړوي. بالکل بالکل. صاحب تاسو چې کله د امریکا کې موټر واخلئ، اکشن وشي هغه بولې کې موټر یې واخلئ، دا بیا څومره وخت کې دلته رارسېږي؟ مخکې خو زر را رسېدل، اوس تقریبا داسې فکر وکړه چې یو 2 میاشتو کې شاوخوا 2.5 میاشتو کې دوبۍ ته را رسېږي، او دوبۍ نه 15 ورځو کې اسلام قلعه ته را رسېږي، او 15 ورځې اسلام قلعه نه د هرات ګمرک او دغه مسؤل کار او هغه چارې خلاصېږي، او 2 یا 3 ورځو کې دلته ننګرهار ته را رسېږي. یعنې 3 میاشتې نیسي او شاوخوا. 3 میاشتې شاوخوا نیسي مکمل. ډېره مننه حاجي صاحب. په وروستیو کې هغه څه چې ما پوښتلی نه او په زړه دې پاتې، پیغام وي، خبره وي، هر څه چې وي مهرباني. مننه ستاسو د راتګ نه، کور مو ودان چې راغلی، تکلیف مو ویست او دغلته خپرونه جوړه کړله. لومړی کې تاسو نه ډېره مننه کوم، او زه دغه د موټرو په باره کې به دغه خپل خلکو ته یو دغه وکم پیغام ورکم چې کوشش وکئ، ډېر کوشش وکئ چې د افغانستان لاس موټر واخلئ. که د 50,000 نه شئ اخیستلی، د 4,000 موټر والی، خو د افغانستان لاس موټر واخلئ. لارو کې خطرات زیات دي، مشکلات زیات دي، خدا نه خواسته داسې یو پیښه وشي چې هغه بیا ستا د دې پیسو هغه دغه نشي پوره کولی، ځکه دا په خلاصي موټر چې دي، ته کله چې کراس کې موټر نه مخکې کېږي، نو ته چې دې لاس ته ګورې، څوک در سره یې هغه ته ته وګوره، د بل چا په اطمینان ډریوري کول، او بل د ډریوري داسې کار دی چې د سترګو د رپ معامله ده که نه. نو خدا نه خواسته چې تاسو بیا یو سترګه نه یو لاس نه یو خپه نه، خدا نه خواسته $1,500 ته مه ګورئ، کوشش وکړئ د افغانستان لاس خپل لاس ګاډي واخلئ او اسنادداره ګاډي واخلئ چې وکولی شي د افغانستان هر ګوټ ته هر وخت او په خوشحالۍ او ښه په اسانۍ باندې لاړ شئ، اطمینان سره لاړ شئ. بالکل. ډېره زیاته مننه حاجي صاحب، الله دې سلامت لره. درنو ملګرو، دا و د حارث سهیل د بارګین مشر ښاغلی واصل صافی، هغه څوک چې زما نږدې ملګری هم دی، او هغه څوک چې زه د موټر خاوند کړم. په امریکا کې ته موټر هغسې ورابه شي د خیره سره، هغې کې به بیا چکرې وو، که خراب و بېرته ورته سپارم، زما یې پیڅه مشکل نشته، ما ته بل موټر راکړي. میاشت موټر کې ګرځه چې خوند یې نه درکوه، هغه ودروه بل به درکوم درته، هېڅ مشکل نشته. بس دا سب دي کې مشکل نشته دی. مجاهد وایي میډیا ده، ګوره چې میډیا کې ما خرچه دا کوي، یو موټر زه ورکوم، مشکل نشته، هغه راولي بل به واخلي، بل به نه پیسې خو اضافه نه کېدای اخر ورته لونګریزر ته ورسېږي، دا مشکل ته ورسېږي. او مجاهد دا خو بیا به تاسو خدای ورکړه، دا د انسانانو لپاره جوړ دي، موږ هم انسانان یو. او بالکل دا دې سړی نه وایي، سړی دې دا ووایي چې زه به دا اخلم. کلک تصمیم د کامیابۍ لومړی شرط دی. بالکل. چې دا ووایي زه دا اخلم، انشاءالله الله پاک به دا ورته ورکوي. بالکل ورکوي. موږ یو وخت کې سایکل نه لرو، الحمدلله اوس موټر شته دی، موټر هم نه خوښېږي، نو انشاءالله چې امید شته دی چې دا به کلک تصمیم نشي، وخت به همدغه موټر اخلي. بالکل انشاءالله تبارک. خو یو ځل د ایکوا خوند هم ګورو، هغه د امریکا نه 2 میاشتې ورته انتظار کړی، د هغه خوند به ګوري او میاشت به یې ګرځو. دی هغه ډېر کم مصرفه دي، انشاءالله ته به ترې خوشحاله یې او ډېر وخته پورې به ستا کار وکړي، بیا به وایې چې نه یې خرڅومه، نه لرې کومه. الله تعالی دې همداسې وکړي. ډېره زیاته مننه درنو ملګرو چې راسره راستئ. راځئ مخکې ورځو د بارګینونو له حاله تاسې خبرو.